5 دقیقو کې د خپل خولې بد بوی له منځه یوسئ. د خولې بد بوی یوه ناروغي ده چې د ناروغۍ ته ډاکټران هایلیټیس وایي او د ساه اخیستلو پر وخت له خولې ووځي چې اصلي لامل د خولې ناپاکي او یو شمېر نورې ناروغۍ ښودل شوي دي چې د انسان شخصیت او ورسره ټولنیزې اړیکې زیانمنوي. د خولې د بد بوی مخنیوي لپاره کولی شئ له دې چارې کار واخلئ. ویلنې یا ګشنیز. که د څه له امله مو د خولې بد بوی پیدا کړی وي نو د ویلنې یا ګشنیز پاڼې خولې ته واچوئ. په دې سره به مو په عین وخت کې دغه ستونزه حل شي. دغه پاڼې که څه هم غاښونه نه پاکوي خو د غاښونو له کبله د خولې بد بوی رامنځته کېدل له منځه وړي. دغه تجربه ډیره اغېزناکه ده خو په یاد ولرئ چې د همیش لپاره نه بلکې د محدود وخت لپاره کارول کیږي. لیمو. که په ناڅاپي ډول یا هم داسې ځای کې مو د خولې بد بوی رامنځته شوی وي چې تاسې ته د شرم وړ وګرځي نو د لیمو دانې واخلئ او خولې ته واچوئ یا په یو ګیلاس اوبو کې لیمو واچوئ او ویڅښئ ځکه چې لیمو د خولې بکتریاوې مړې کوي او د خولې بد بوی زیاتره وخت د دغه بکتریاوو له امله پیدا کیږي. کله چې مو پیاز یا هوږه خوړلې وي نو د بوی د ختمولو لپاره ورپسې یو لیمو هم خوړلی شئ. پوهان وایي که څوک د خولې بد بوی لري او سباناری نه کوي نو د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ډاکټر ته نه ورځي. دوی زیاتوي چې د خولې بد بوی ختمولو لپاره سباناری او چای څښل تر ټولو اړین دی. سباناری کې شین چای څښل غوره کار دی. د محدود وخت لپاره که غواړئ چې د خولې بد بوی مو له منځه ولاړ شي نو یو ډول غوره ژاوله وژوئ چې ځانګړي ډول هغه ژاولې چې د ویلنې خوند لري.